د سوریه په شمال ختیځ کې د کډوالو په کیمپ کې نږدې 2500 داسې ښځې او ماشومان اوسېږي چې د ترهګرې ډلې داعش د وسلوالو سره اړیکې لري. د 2019 د مارچ په میاشت کې د امریکا په مرسته د سوریې د ډیموکریټک ځواک لخوا د داعش د سیمو د نیولو وروسته دوی دلته کډه کړلې شوي دي. اوس د غربي هیوادونو ځینې مېرمنې وایي چې دوی سختدریځه نه دي او خپلو هیوادونو ته بیرته تلل غواړي. په دې کیمپ کې د فرانسې یوه مېرمنه جیسیکا هم ژوند کوي. د دې اصلي نامه جیسیکا نه ده. هغه ادعا کوي چې خپله هغه او د ښځو بله ډله د داعش نوره ملګرتیا نه کوي. زموږ ډله وړه ده، لږ تر لږه 10 ښځې یو. موږ کې بدلون راغلی. موږ په ګډه تکړه مېرمنې یو. موږ د یو بل سره مرسته کوو ځکه د نورو ښځو زموږ بدلون خوښ نه دی. هغوی موږ بیرته داعش ته بیول غواړي. جیسیکا او د هغې ملګري وایي نورو ښځو دوی رد کړي ځکه چې هغوی اوس هم د داعش د مفکورې ملاتړ کوي. دا مېرمن وایي د کاناډا اوسیدونکې ده. وایي خوشحاله شوه چې کله امریکا او ځایي ځواکونو په سوریه کې داعش ته ماتې ورکړه. د ځان په اړه وایم، ما کله هم د داعش ملګرتیا نه ده کړې. زما میړه دلته و او ماته ویل چې د نرس په توګه راشم او هغه به راته زده کړه کوي. ما چې داعش کې څه زده کړه هغه دا و چې زه به څه نه کوم. زه ډیره خوشحاله شوم چې امریکا او دیموکراتیک ځواک داعش ته ماتې ورکړه. دا زما لپاره بده خبره نه وه. ځایي چارواکي د کوربه هیوادونو نه غواړي چې د خپلو وطنونو خلک بیرته بوزي. ځینې ښځې او ماشومان بیرته تلي خو زیاتره اوس هم په دې کیمپونو کې اوسېږي. شهناز نفیس، امریکا غږ آشنا ټلویزیون.